خبر او نظر. السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغان حکومت سیاسي هوکړې ته د رسیدو ظرفیت او اراده لري چې په وینای طالبان په جمهوریت نظام کې په حضور پیدا کېدو سره د پارلماني او جمهوریت ریاست ټاکنو لاري خپل سیاسي موخه ترلاسه کړي. خغلی غنی پرون پنځشنبه د جولای پر 9مه چې د چنګاخ د 19 نیټې سره سمون خوري د افغان سولې په اړه د اجماع پیاوړتیا په هدف دوهمې غونډې ته وینا کړې ده. ویلي چې دغه اهداف لپاره نړیواله او سیمه‌ییزه اجماع موجوده ده. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې د خغلی غنی له قوله ویل شوی موږ د جنگ د ختمېدو او سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره ظرفیت او سیاسي اراده لرو. داسې چې طالبان به د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې حضور عمومي او د پارلماني او جمهوریت ریاست د ټاکنو لاري به وتوانېږي خپل سیاسي موخه ترلاسه کړي. د غونډه چې پرون مازیګر د ویډیوي کانفرنس لاري د افغانستان حکومت په کوربتوب پارک کې جوړ شوی د ناتو ملګرو ملتونو د سازمانونو اروپאי ټولنې په ګډون د نړۍ نږدې 19 هیوادونو استازو په ګډون کړو. د هر اعلامیه وایي چې خغلی غنی یا د غونډې ته وینا کې هدفمند سولې ته رسیدو لپاره د غونډې د ګډونوالو هیوادونو رول او همکاري مهمه بللې ده. نوموړي زیاته کړې د سولې له پروسې څخه د افغان ولس ګاونډیانو د سیمې ملاتړ د سولې پروسې د پایدار کېدو لامل ګرځي. په همدې دلیل د سولې پروسه د افغانستان د راتلونکي لپاره حیاتي پایلې لري. ولسمشر غنی په همدې اړه ویلي چې سوله باید له ټولو تروریستي ډلو جرمي سازمانونو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو لامل شي چې په وینا دغه کار د ټولو په ګټه دی. هغه ویلي سوله نه یوازې یو مطلوبه غوښتنه ده بلکې باید بار او امکان پذیر به هم وي. افغان ولسمشر همدارنګه تمه خوده چې د امریکا متحده ایالاتونو د همکارۍ او طالبانو سره د دوی هوکړه لیک به د هغو شرایطو د ایجاد لپاره چې د بریا لامل شي زمينه برابر کړي. ولسمشر غنی دغه غونډې ته ویلي چې د سیمې او نړۍ په اړه د افغان حکومت لیدلوري ساده او پالیسي پر متعددو مهرونو ولاړه ده. نوموړي ویلي چې غواړي افغانستان د سیمې او نړۍ د اقتصادي او فرهنګي سلورلاري د همکارۍ د بستر په توګه بدل کړي چې پر مټي د ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري. خغلی غنی ویلي غواړو له هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو، له هیوادونو سره د تقابل او نیابتي ډلو مخنیوي وکړو. زموږ خاوره به یوازې ثبات ارزښتونو او د نړیوال نظام د دفاع لپاره وکارول شي نه د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ د یو مرکز په توګه. پر همدې مهال د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع پیاوړتیا د مشروطي غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي کمولو د افغان دولت بندیانو آزادولو او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په اړه پر خپل کړو ژمنو عمل وکړي. سلام، وخت مو بخیر. د انعکاس رادیو خبر او نظر نننۍ خبرونه ته ستړي مشئ. زه سالار خادم په نن خبرونه کې پر همدې بحث کوو چې په لویه کې د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې د طالبانو د سیاسي اهدافو د ترلاسه کېدو په تړاو څه ډول تحلیل کېدلی شي. په عین وخت کې آیا طالبان چې د ډېر کله د امارت خبره کوي دوی به وتوانېږي چې د جمهوریت نظام په ډانچه کې په چوکاټ کې دوی د خپل سیاسي اهدافو لپاره منډې ترړې وکړي، هلې ځلې وکړي، بالاخره د نظام او د سیستم برخه وګرځي. ناتو اروپאי ټولنه او په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو نور سازمانونه به وکولی شي چې طالبان په دې قانع کې چې لږ تر لږه په خپل دریځ کې نرمښت راولي او بالاخره د افغان ولسمشر غنی له خبرو سره موافق شي. دا او د تورته نور موضوعات نن خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې ملمانه مو په پلازمینه کابل کې د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی دی. د پانتون استاد خغلی نوید سیال او ورسره د سیاسي مسایلو نږدې څارونکی خغلی حمید مایار دواړه قدرمن ملمانه سره پر لیک غږیږي. په پلازمینه کابل کې دوی حضور لري. تلاش کوو چې نوید سیال صاحب سره اړیکه ټینګه کړو په پلازمینه کابل کې سوشل ورک زمونږ اړیکه ټینګه شي. سیال صاحب زه به بحث له همدې ځایه شروع کړم چې په اوس وخت کې تر کومه بریده پورې چې د ولسمشر څرګندونې دي د جمهوریت نظام کې د طالبانو د ګډون او د اشتراک په تړاو چې دوی به له دغه لارې سیاسي اهداف ترلاسه کوي، دا څه ډول تحلیل کېدلی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خادم تاسو د راډیو د سلامونو نیکي کړي. ګورئ د سولې روانې پروسې په اړه باندې ځینو هم موضوعات څخه باید تجربه او هغه څه چې واقعیت څه او دلته د سولې هغه په ښکاره غوښتنې کې چې دي یا تر شی
هغه جاسوسي شبکې چې دي آیا په واقعیت د بین الافغاني مذاکرات په واقعیت کې ژمن دي او که نه. بله ګورئ موږ مخکې هم ویلي دي چې ولسمشر غني تر څنګ افغان حکومت همیشه د دې غوښتنه کړې ده چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او طالبان د ټاکنو له لارې راشي په سیاسي قدرت کې برخه واخلي او خپل اهداف ترلاسه کړي. بله بلکې په ټول صورت باندې هدف غوښتنې کوي چې نه یې په قانون کې اشتراک لګېږي او نه یې په اصولو کې. تاکې اوس ولسمشر غني بیا هم په طالبانو غږ کړی ده چې د ټاکنو له لارې به دوی راځي او په سیاسي قدرت کې برخه اخلي. دا هغه څه دي چې مخکې هم ویلي وو او اوس یې هم وایي. نو دلته طالبانو ته دا خبره واقعیت د منلو وړ ده او که نه ده. که طالبان ته د منلو وړ وي آیا څوک چې دوی سپوکران دي هغوی ته به د منلو وړ واوسي که نه به واوسي. ګورئ دلته یو څه باید رښتیا وروسته وویل چې هغه دا ده چې که تاسو وګورئ په داسې حال کې چې امریکا په ټول دوام په افغانستان او په سیمه کې شتون لري، یعنې دوی شته، قراردادیان په افغانستان کې شته، په سیمه کې شته، نظامیان شته، مشاورین شته، استخباراتي او ترهګري ضد ارتباط شته، تخنیکي او بشري استخبارات شته. ولې بیا هم کوشش کوي چې خپل عساکر له افغانستان څخه وباسي او افغانستان یو داسې سوړ ته ورسوي تر څو په افغانستان کې د کورنیو جګړو بیا پیل شي. که چېرته امریکا دلته په اوسني وخت شرایطو کې دغسې دومشي پالیسي د افغان سولې په بهیر کې لوبوي، دلته دوی باید هم په یاد ولري که چېرته دوی افغانستان په دغسې حالت کې او دغسې ډلو پیدا کولو کې بیا هم یوازې پرېږدي، ځکه دغه کومې ترهګرې ډلې چې اوسني سختي فعالیتونه کوي تر شا یې د امریکا او د دوی متحدینو لاسه. دلته د امریکا ملي او ستراتیژیکې موخو ته هم په افغانستان کې ډېر خطر ده، کېدای شي هغه هم تسلیم شي. تر څنګ یې د امریکا بهرني او کورني امنیت لپاره هم ستر ګواښونه دي. که چېرته واقعیت د سولې پروسه مخې ته ځي، دلته افغان حکومت افغان لوري همیشه کوشش کړی ده، قانوني لارو څخه یې استفاده کړې ده، هغوی ته یې ورښودلي دي او اصولي لارې ورته ورښودلي دي. باید هغه څخه یې استفاده وکړي او په قانوني ډول باندې راشي د ټاکنو کې ګډون وکړي او راشي چې خصوص راشي. واقع دوی جهاد کړی وي، د ولس زړه یې لاسته راوړي واوسي، نو باید دوی د ټاکنو له لارې راشي ځان قدرت ولري. خو که چېرته بیا هم دوی لکه ډېرو فوایدو کې چې دوی په دغه کې به دوی ویاندویان ویلي چې موږ د کابل حکومت په رسمیت نه پېژنو، یعنې هغوی د کابل اداره وایي. دا هغه څه دي چې ولسمشر غني که دغه خبرې اوس کوي چې دوی په سیاسي قدرت کې موږ سره د ټاکنو لارې به برخه اخلي، کېدای شي داسې یو وخت راشي چې دغه خبرو ته هم په شدت مقرر وکړي. په دې خبر چې هغوی خپله ژمنتیا نه ښکاره کوي اصولي بهیر. بله تاسو د امریکا د مخیطوب خبره وکړه، څه فکر کوئ امریکا په دې اوس نه ده پوهېدلې چې که موږ له دې ځایه وځو او جګړه بیا تودېږي؟ تاسو د کورني امنیت خبره وکړه د امریکا، نو په کار چې د امریکا دوی باید د افغان حکومت دغه مسله کې څه ډول لنګه وکړي تر څو طالبان هم دې ته چمتو کړي چې بله لار نه لري پرته له دې نه چې ټاکنو کې دوی سیاسي اهداف لاسته راوړي؟ ګورئ امریکا د دې ځای چې وایي دوی د ملګرتوب لاره خپله کړې ده او د افغان سولې لپاره ګړندي ګامونه اخلي او مثبت فکر خلکو ته ورکوي، دا دوی یو د مخې پالیسي ده. که واقعیت دوی د سولې په خاطر ژمنتیا درلودلې، همیشه ولس هم غاښ پرې کړی و او حکومت ته هم کوشش کړی، دولت هم پر دې کوشش کړی چې په سیمه ییزه او نړیواله اجماع باندې کار کېږي. ولې په هغه د نړیواله اجماع کې هغه څوک موږ تر اوسه پورې نه دي راټول کړي چې هغوی په امریکا فشار راوړلی شي. هغه څوک چې فشار راوړلی شي هغوی هم د حتی د نورو تر تاثیر لاندې هم دي. زموږ د نړیوال اجماع خبره کوو، زموږ د قوي کمزوری بهرنی سیاست تر څنګ یې د سیمه ییز اجماع نه شتون، دا ټول هغه څه دي چې امریکا هم بېغوري کوي. څنګه ګورئ امریکا که چېرته د خپلو ګټو ته ګوري باید د افغانستان ملي منافع هم په نظر کې ونیسي. کله چې د افغانستان ملي منافع په نظر کې نه نیول کېږي، د امریکا منافعو ته هم ژمنتیا نه لري. که طالبان چېرته اوس په اوسني وخت کې د افغاني ځایونو ته لاره خلاص نه شي او دوی مستقیما د قانون د نقض د قانون د پرې لاندې کول زما وجود په اول کې دوی په دې ختمول د دوی د یو بل نوم ورکول، دوی ته په فکر په تغییرولو باندې لګېدل کار کېږي، په نوي حکومت باندې کار کېږي، جمهوریت له منځه ځي. دا چې ټوله د افغانان نه غواړي، په دې خاطر باندې چې بیا ناڅېزم ته لاره برابره کړي.
د یو رقم ګډوډي رامنځته کېږي. بله واقعیت داسې څه رامنځته کېږي چې د ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت کې برخه اخلي، د بلې لارې مسؤل لري. هغه وخت افغانان ته ژمنتیا لري، افغان دولت ته ژمنتیا لري. ولې تحمیلي سوله نه امریکا کولی شي موږ باید تحمیل کړي، که په حکومت یې تحمیل کړي ولس باندې باید دوی نشي کولی چې دغه سوله تحمیل کړي. بله یعنې تاسو فکر کوئ که امریکا وغواړي چې د غني د ولسمشر غني له خبرو سره طالبان موافق کړي، یعنې په طالبانو په یو ډول نه یو ډول فشار راوستلی شي؟ دوی د سولې کلي د امریکا په لاس کې، د امریکا خپلې موخې ټاکلې وي. چې امریکا یو ویره لري هغه دا ده چې تسلیمه کړي اوس روسان د طالبان ته د امریکایانو د وژلو په خاطر باندې ترجیح ورکوي په ډېره پراخه پیمانه باندې. د روسیې ورکوي چې په لویه پیمانه یې سپورټ کوي. دغه څه دي چې د امریکا خبردار هم د دوی تر شا ده. له هغې ورځې څخه هم دا لري چې د دوی دغه کوم پروژه چې پیل کړې ده کېدای شي دوی د روسیې د لاس لاندې حرکت وکړي، د سر څخه د تنګې کېدای شي چې چین هم ورڅخه استفاده وکړي. دلته اقتصادي جګړه او فکري جګړه هم ملته راځي. که امریکا کې د دوی څخه یو ویره ونه لري، دوی طالبان ته خپله ژمنتیا نه ښکاره کوي. دا چې طالبانو ته دومره ژوند دا چې طالبان ته دومره شهرت ورکوي، په دې خاطر باندې ورکوي چې تر څو دوی د طالبانو په مقابل کې خپل ووایي چې موږ تاسو ته هم صادق یو. بله سیال صاحب د دې پروژې د ښه په خاطر باندې دوی د طالبان تر څنګ ولاړ دي او د هغوی اړخ یې خپل کړی دی. یعنې تاسو فکر کوئ چې امریکا هم یو ویره لري چې طالبان به د هغه هیوادونو یا د سیمې یا د نړۍ د هیوادونو ملاتړ پرې نږدي، یعنې خپله امریکا هم په یو ډول سیاسي ګنګسیت باندې اخته ده؟ ګورئ نن چې د امریکا دغه یو باقدرته هېواد دی په سیمه کې د زیات قدرت خاوند اوسي، ولې د دې تر څنګ چین هم د دوی ښه سیال ده، ایران هم ښه سیال ده، تر څنګ روسیه هم ښه سیال ده، ځینې نور هېوادونه په سیمه کې د هغې هم سیالان دي. دا چې اوس په مستقیم ډول د طالبانو طرف واقع کېږي، دا په دې خاطر باندې چې پر افغان دولت فشار راوړي. که پر افغان دولت باندې فشار نه راوړل کېده، د طالب زندانیان 4,000 زندانیان یې هغوی ته په نیولې خوشي کېږي. دا په دې خاطر باندې تر دا خوش شوي دي چې د افغان حکومت په خاطر باندې یو فشار اپشن پاتې نه شي. دوی د افغانستان د حکومت مطلوبه پورې ملا ور ماته کړې ده. د سولې په خبرو کې ټول فشار ته د افغان حکومت ته، ټول فشار ته د افغان مشرتابه باندې ده. موږ دا نه وایو چې بینالافغاني سوله دې پیل نه شي، بینالافغاني مذاکرات دې پیل نه شي. په کومه سوله، په کوم قیمت باندې؟ هغه دې ته د داسې یو ګډوډ حالت رامنځته کېږي چې هغه وخت کې بیا هم ډلې ټپلې اوسي، عناصرو ته بیا لاره برابرول، که په سیمه کې یا لومړی په افغانستان کې او په سیمه کې امن اوسي، سوکالي اوسي، د دفاع ګټې درته څومره چې کولی شي ځان اهداف ته ورسوي، خپلې ګټې ترلاسه کړي، هغسې دا ګټې نه شي ترلاسه کولی. ولې که چېرته ناامن افغانستان واوسي، ګټې ترلاسه کولی شي، که امن واوسي نه شي ترلاسه کولی. تر اوسه پورې د افغانستان د روان وضعیت کې چې نوي ډلو ته نومونه ورکول کېږي، د داعش راتګ په افغانستان ته، بیا په جلال آباد کې د 7,000 د راښکاره کېدلو، دا ټول د امریکا تر شا ده. افغان حکومت پرېږدي، سیاسون پرېږدي، د سیمې هېوادونو مشران پرېږدي. ټول په دې پوهېږي چې د مخې پالیسي د افغان حکومت په مقابل کې لګیا شروع کړې ده. زموږ طالبان د مغري په شکل باندې په سیاست کې هم دوی استعمالوي. طالبان هم په مستقیم ډول د قدرت غوښتونکي دي. طالبان تر اوسه پورې نه دي ویلي چې زه په سیاست باندې نه افغان دولت سره خبرې کوم. هغوی ورته د کابل اداره وایي. نو که چېرته هغوی ورته د کابل اداره وایي، دغه خبرې دغه نامخ د افغان لخوا یا د افغان مشرتابه لخوا په څه معنا باندې ده؟ تر اوسه پورې یو قیمت د سولې نه ده معلوم. کومې خبرې چې کېږي، صحیح خبرې کېږي. ډېره مننه. چې هغوی وایي دا د کابل اداره به موږ سره د ټولې خبرې نه کوو. مننه. دومره مذاکرات او دومره غونډې په څه معنا ده؟ سیال صاحب وروستۍ پوښتنه همدا ده چې لنډه یې راځواب کوي. په لویه کې د ولسمشر غني له لوري دغه دریځ معقول دی؟ ستاسې تحلیل څه دی؟ او دا یوازینۍ سیاسي نسخه وه چې طالبانو مخته کېښودله، بله لار نشته د دې لپاره چې نظام بقا وکړي؟ ګورئ، د جمهوریت د بقا په خاطر باندې افغان ولس چې تر اوسه پورې غوښتونکی ده. موږ د تېرو ناخوالو شاهدانو، موږ زموږ د پلرونو شاهدانو، موږ نه غواړو تېرو ناخوالو او تېره عناصرزم او ګډوډۍ ته بېرته په شاته وګرځو. په دې خاطر باندې چې موږ یو په ځان بسیا اقتصاد ولرو، په دې خاطر چې یو پر امنه هېواد ولرو، د خپلې جغرافیې څخه
ساتلو وکړو د خپل نواميس څخه په ښه ډول باندې ساتلو وکړو یوازینۍ لاره همدا ده چې ولسمشر غني هغه د ولس حق په دې خاطر چې دا خبرې ورته کړې ده چې دوی د ټاکنو له لارې په سیاسي قدرت کې برخه اخلي او راځي ده په حکومت به هم برخه اخلي همداسې خپل نفوذ لا هم په افغانانو کې نور هم ډېروي بله ډېره مننه هغه څه دي چې ولسمشر غني هم خپل ژمنتیا ښکاره کړې ده که دوی د دې د ژمنتیا یوه نقطه ما درته ووایي موږ په دې ډول وکړو چې تر اوسه پورې په کومه نقطه کې په کومه برخه کې دوی خپله ژمنتیا ښکاره کړې ده همدغه یې ښه لاره ده د ولس غوښتنه هم دا ده چې د ټاکنو له لارې به دوی په سیاسي قدرت کې برخه اخلي او په نظام کې مشرک کړي د سیاسي مسایلو نږدې څارونکی ښاغلی نوید سیال ډېره مننه چې بحث کې مو ګډون وکړو کور مو ډېر ودان ډېره مننه په خیر اوسئ درنو اردوونکو انعکاس راډیو خبر نظر سیاسي خبرونه ده په دغه خبرونه کې موږ بحث ټاکلی د ولسمشر روسي څرګندونې دي چې وايي افغان حکومت سیاسي هوکړې ته د رسیدو ظرفیت او اراده لري چې په وینای طالبان باید په جمهوریت نظام کې حضور پیدا کړي سره د پارلماني او جمهوریت ریاست ټاکنو لاري خپل سیاسي موخه ترلاسه کړي په همدې مورد را سره په پلازمینه کابل کې سیال څخه بحث وکړو موږ به تلاش وکړو چې خپل د هم المسر هم اړیکه ټینګه کو د پنتون استاد خغلی حمید معیار به هم را سره وي سو شی بوک به موږ سره وصل شي کولای شي د خبرونه تاسو د انعکاس رادیو پر فیسبوک باندې هم وساري حالت هم کولای شي چې د موضوع اړوند خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ او که پوښتنه در سره کولای شي خپل پوښتنه هم شریک کړئ معیار سره لیک دی سو شی بوک به هرمرو موږ سره بحث ګډون کی اوریدونکو تاسو ته هم وخت درکو تاسو به هم سره خپل نظریات شریکوي د موضوع اړوند که پوښتنې وي او که نظرونه وي کولای شي شریک کړئ نو نه پوهیږم چې مې ارڅ ولی ټلیفون ځوابي پر څه ورسته به هم سره اړیکه ټینګه کوو تاسو نو بده تاسو کولای شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ 0 همدارنګه 0 دغه دوه شمیرې اساس په واک کې دي موضوع هم دا ده چې افغان ولسمشر وايي طالبان باید په جمهوریت نظام کې د ټاکنو له لارې سیاسي اهداف ترلاسه کړي تخنیکی ملګری اشاره کوي چې اوریدونکو په تماس کې دي دوی به یو غږو السلام علیکم وسیله خبرونه مهرباني وکړئ خادم تاسو ملمنو ته ورزم ته هیڅ خدمت وړاندې کوم الهام افغاني مدرسې مغرب ډېر مننه افغان څخه خلک لاس پرون ته مهرباني وکړئ موضوع به متمن اوریدلی رئیس جمهور چې کوم سمې اجماع تاسو جوړ کړو دې کې د ګوالي هیوادونو هم شرکت لري په هغه ګوالي هیوادونو چې کوم پاکستان ایران او ترکمنستان تاجکستان ازبکستان او کوریستان پورې دا راکې کې دې ته کې شمولیت لري او دې کې داسې هیوادونه دي چې د سولې طرفدار نه دي ځکه چې سوله د دې لپاره په تاوان کې ده او زما د دې ملمنو به دا ستر کې پوښتنه ده چې طالبان دغه نظام تراشي نو هغه خو په دغه نظام سره وړاندې چې دا اساسي نظام دا شرعي نظام دی کو دغه نظام تراشي دوی په شرعي نظام راځي او په اساسي نظام کې به داخليږي تاسو نه مننه خدمت سره ډېر مننه کور مودان تاسو پښتنه مواخصله موږ تلاغت تاسو لګو بلې معیار څخه په تماس کې شو معیار څخه خبرونه د سلیم شپ خیر اغلی ډېر مننه خادم صاحب سلامات اوسئ خوشاله اوسئ ستاسو تحلیل هم او وړاندې نوید سیال څخه بحث وکړو د ولسمشر غني او روسي دریز د طالبانو لپاره د جمهوریت نظام کې د دوی ګډون د دوی حضور چې د لدې لاري کول شي چې سیاسي اهداف ترلاسه کړي څه ډول تحلیل لري تاسو تحلیل څه دی مهرباني خادم صاحب یو مسله ډیره واضحه ده چې د سولې لپاره مخکې د امتیازاتو یا د شرایطو یا د فرضیو په شکل باندې د بعضو مسایلو مطرح کول دا د سولې په ګټه نه دي او په یو ډول تېښته ده د دې مسلې نه نو د ښاغلي غني خبرې چې ما واورېدلې د موږ برداشت ده شخصي برداشت البته زما چې دوی په یو ډول د سولې د روانې پروسې نه یو ډول تېښته کوي دغه ټول مسایل هغه مسایل دي چې د بین الافغاني خبرو د اجنډا هغه مهم موضوعات دي چې ممکن په لومړي کې باندې مسایل بحث وشي له هغې مخکې په دې ډول کرښو ایستل او یا د سرو کرښو په توګه مطرح کول او 15 کلونو لاسته راوړنو ته اشاره کول دا د سولې د راتلونکو خبرو دپاره ښه پیغام نه ده
زما نظر دا ده چې باید بین الافغاني خبرې پیل شي، له هغې وروسته هر نورې خپلې غوښتنې د خبرو د میز سر ته یوسي او هلته بحث پرې وکوي، اختلافي مسایل حل کړي او په کوم مسایلو باندې چې ټکر ده د هغې دپاره د زیات بحثونه ضرورت لري، په هغې د زیات بحثونه وکوي. نو بله معیار صاحب، که فرض کو د بین الافغاني مذاکراتو د میز دوه اړخونو ته طالبان او افغان حکومت کېناستل، دغه موضوع رامنځته شوه، څه فکر کوئ طالبانو دریځ څه ایجابوي؟ آیا دوی به د ټاکنو له لارې د سیاسي اهدافو لاسته راوړلو ته هڅه وکړي؟ ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه که فرض کو دغسې یو حالت رامنځته شو؟ د امریکا او د طالبانو ترمنځ کومه توافقنامه چې شوې ده هلته یو څه مشخص دی چې اسلامي حکومت یا اسلامي دولت به جوړېږي. د اسلامي دولت په چوکاټ کې به زه فکر کوم د طالبانو کوم مشکل نه وي په هر څه باندې چې عمومي توافق راغی. د بین الافغاني خبرو د پیل سره سم به هغه د اسلامي حکومت کوم فارمټ چوکاټ چې جوړېږي د هغې په چوکاټ کې ممکن طالبان ډېرو مسایلو ته غاړه کېږدي. همدغسې افغان حکومت په ډېرو مسایلو څخه تېر شي، هغه مثلا چې اوس یادوي د سرو کرښو په توګه او یا د لاسته راوړنو په توګه یادوي، ممکن له دې ځکه هغه مسایل دي چې د عمومي تفاهم کې د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د ډېر ارزښت نه لري، ځکه هغه موقتي د فشار بحثونه دي چې دواړه لوري اوس له بده مرغه کوي، هم افغان حکومت او هم طالبان. که چېرته خبرې پیل شي او دواړه لوري هغه انعطاف وښیي او په یقیني ډول دوی په افغانستان کې خپلې د زړه ښه کړي او د پرمختګ علاقمند وي، ډېری مسایل حل کېږي او ستونزه به نه وي چې هغه مسایل انجمن یا جنجالي شي. بله دغه مسایلو باندې به زه په دې مطمئن یم چې دواړه غاړې انعطاف وکړي، له هغې څخه به تېر شي او بالاخره به موږ د سولې پروسې هغه اصلي مسیر ته ور برابر شي. بله غوره نسخه به څه وي معیار صاحب په نظام کې اصلاحات راوستل او که د نظام شکل ته بدلون ورکول؟ اوس تاسې ویل چې اسلامي حکومت باندې هلته خبره شوې ده، اوس فکر کوئ چې اوسني نظام کې د اسلامي اړخه ستونزې دي او که نه یوازې اصلاحات او سمون ته اړتیا ده؟ ښه، د طالبانو نظر خو دا ده چې اوس په اساسي قانون کې بعضې مسایل شته چې دوی نیوکه پرې لري او تر ډېره دلایل هم ورته لري چې ګنې د اسلام سره په ټکر کې ده او د اساسي قانون ځینې مادې دې مشخصې کړي هم د هغه د ملګرو ملتونو منشورو دغه مسایل په اساسي قانون کې بیا ورته شوي چې په هغې کې عمومي فارمټ چې اوس کوم روان ده، کوم نظام د دولت ته تر ډېره په دې کې ستونزه نشته. عمومي مسله د اساسي قانون د محاکمو ده، ممکن په دغه مسایلو باندې طالبان پابندي وکوي او د اردو د پولیسو یا د مکاتبو کوم تعلیمي نصاب او سیستم چې اوس دا ډېر مسایل ژور اختلافي مسایل نه دي، د خبرو د لارې به تر ډېره حل شي او یقیني په دې برخه کې اصلاحات ته ضرورت شته. د طالبانو له خبرو پرته خپل افغان چارواکي هم په دې نظر دي چې باید اصلاحات راشي. خپله ډاکټر غني هم په دې نظر ده چې په تېرو شپږو کلونو کې په بېلابېلو برخو سکتورونو کې د ده په واکمنۍ کې زیات اصلاحات راغلي دي او لا هم وایي چې باید اصلاحات راشي. فساد په قضایي برخه کې مشکلات شته، حتی په امنیتي سکتور کې ژور مشکلات شته چې باید اصلاحات پکې راشي او حل شي. دا رقم یو نظام کې یا په دا رقم یو هېواد کې چې 20 کاله مسلسله جګړه وي، ضرور هغه سیستمونه هغه سکتورونه چې دلته فعالیت کوي هغه زیانمنوي اغېزمنوي او اصلاحاتو ته اشد ضرورت ده چې باید راشي. دا چې کوم ډول اصلاحات ته ضرورت دي هغه د بحث خبرې دي چې هره برخه باید په ګوته شي، له هغې وروسته حل لارې ورته ولټول شي او بالاخره یو تفاهم رامنځته شي. بله قدرمن معیار صاحب، که چېرته بین الافغاني مذاکراتو کې دغسې موضوع چې افغان حکومت ورته وایي چې تاسې خپلو سیاسي اهدافو ته یوازې د ټاکنو له لارې رسېدلی شئ، دا یو کلي موضوع کېدلی شي، لږ بحث ته اړتیا لري، ډېر بحث ته اړتیا لري، او که جزئي موضوع کېدلی شي یعنې لږ بحث ته اړتیا لري؟ خادم صاحب، یوه مسله ده چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ کوم بحث چې وشو دا ډېر اسانه بحث و، ځکه یوازې هغه بهرنی اړخ یې و. په کور دننه بین الافغاني خبرو کې به له شک پرته ډېر مسایل انجمن شي، بحثونه به اوږده شي، حتی ځنډ او خنډ به پکې رامنځته شي. خو زه په دې مطمئن یم که چېرته خبرې پیل شي ټولو مسایلو ته به حل لاره پیدا شي. دا چې موږ راتلونکی حکومت د ټاکنو له لارې ولرو یا کومه مجمع رامنځته کېږي د هغې له لارې به ټاکل کېږي، دا هغه مسایل دي چې اوس له وخت مخکې ده، خو هر لوری هغه خپلو ګټو ته په کتو ممکن په دې برخه کې وړاندیزونه وکړي او
داسې یوه لاره غوره کړي چې د دوی ګټه پکې وي. بله ډېری داسې مسایل دي چې اوس په افغانستان کې تر ډېره خلک بې باوره کړي دي. نو انتخاباتو ته هم خلک زړه نه ښه کوي. په راتلونکو ټاکنو کې هم که چېرته په همدې شکل موږ ټاکنې ولرو په اوسني سیستم باندې خلک زیات ګډون نه پکې کوي. په تدریجي شکل که موږ د 2004 کال نه راپردې خوا ټاکنې وګورو، هر ځلې د خلکو باور زیانمن کړی ده. دلته هغه د فساد او درغلۍ دغه مسایل دي چې ښه مدیریت یې نه کېږي. بله نو مخالف لوری هم په دې برخه کې داسې دلایل ممکن وړاندې کړي چې خپله هم دغه سیستم د سوال لاندې یوسي. نو دا هغه مسایل دي چې د خبرو د لارې ډېره اسانه ده چې نوې فورموله، نوی چوکاټ ورته رامنځته شي او د هغې فارمټ په چوکاټ کې د راتلونکي نظام د واکمن لپاره یوه حل لاره ولټول شي. څنګه کېدای شي له کومو لارو څرنګوالی د ټول شیان مشخص شي چې یو څوک ټاکل کېږي. بله معیار صاحب، تاسې ویره مښودله او اندېښنه هم لرئ چې ممکن بین الافغاني مذاکراتو کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو کې ټکر رامنځته شي. څه فکر کوئ په لویه کې ناټو، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو ځینې سازمانونه د دې په نقش باندې خبرې وکړي، دوی به څومره وکولی شي چې دواړه لوري دې ته وعده راکړي تر څو د هدفمنې سولې لپاره دغه جزئي او کلي موضوعات زر حل او صلح ته ورسیږي؟ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په توافقنامه کې دا مشخص شوي دي چې د بین الافغاني خبرو کې اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو دغه راز د نور د سیمې هېوادونه دې خبرو کې مداخله نه کوي. د مداخلې حق یې نشته، یوازې څار به لري. خو له بده مرغه ستونزه رامنځته کېږي. د بندیانو خلاصون و چې اوس هم موږ پوهېږو، تحلیل کولی شو چې کوم اړخ په دې برخه کې مشکل تراشي کوي یا څنګه اندازې کوي. نو که ټول لوري صداقت سره دغه خبرې مخته یوسي، هغه څنګه اندازې او د خنډونو د جوړېدو هڅه ونه کړي، ضرورت به نه وي چې اروپایي ټولنه، امریکا، ناټو او د سیمې نور هېوادونه په دې مسله کې منځګړي شي او مداخلت وکوي. او که چېرته احیانا په کور دننه کوم سیاسیون چې دي، یا طالبان یا حکومت او یا نور سیاسیون چې خبرو کې برخه اخلي، که دوی د ستونزو د جوړېدو تکل ولري، د اروپایي ټولنې او د نړیوالو منځګړیتوب به اغېزې وي، ځکه چې دوی هغه خپل هدف ټاکلی ده او د دوی هدف د تخریب وي. او د تخریب مخه بیا فکر نه کوم چې نړیوال په کوم شکل چې افغانان حل کولی شي هغه نړیوال حل کړي، ځکه د نړیوالو لاسو کې په دې خبرو کې تړل شوي دي. یوازې د څار حق لري او که چېرته احیانا غږ پورته کوي چې کوم لوری ملامت ده، دا به ډېر اغېزمن نه وي. بله معیار صاحب، وروستۍ پوښتنه همدا په لنډ ډول راته ځواب کړي چې که طالبان د ولسمشر غني دا خبره مني چې موږ د سیاسي اهدافو ته د ټاکنو له ادرسه راځو، نو د دوی به حتما په ټاکنو کې تاسې وړاندې وښودله چې تېرو ټاکنو کې ډېر لوی فساد او درغلي او تخنیکي ستونزې وي. دا ټول ژورې ستونزې او ژور اختلافات باید له منځه لاړ شي، بالاخره موږ د ټاکنو له لارې سیاسي اهداف ترلاسه کوو. یعنې فکر کوئ ستاسې باور په دې اړه څه دی، دغسې یو مسله به طالبان مخته کړي یا نه؟ زه فکر کوم خادم صاحب چې ډاکټر صاحب غني عجله لري دغه مسلې ته. دا ډېره لرې مسله ده، تر اوسه پورې ډېر مسایل دي چې هغه حل شي او له هغې وروسته یو کلي تفاهم چې رامنځته شو، د هغې نه وروسته بیا یو څوک تصمیم نیولی شي. له وخت مخکې د ډاکټر غني دا ډول خبرې یوازې په عموم کې پروسې ته تاوان رسوي. او زه په دې مطمئن یم که بین الافغاني خبرو کې هر څه چې رامنځته کېږي توافق پرې کېږي، که هغه د طالبانو له اړخه وي، که دې خوا نه د افغان حکومت یا سیاسیونه هلته ورځي، نو طالبان به هم دا خبره رد نه کړي. هغه که په هر څه باندې توافق راځي، خو هر لوری به خپل اجنډا لري، خپل پلان به لري. هغه د خپل پلان لپاره به منطق او دلایل غږوي. که چېرته د افغان حکومت له اړخه، افغان دولت له اړخه هلته تلونکی پلاوی ښه منطق او دلایل ولري، نو ممکن طالبان په دې قناعت وکوي. خو که دلایل یې کمزوري وي، د طالبانو له اړخه به یو نوې طرحه رامنځته کېږي چې په هغې باندې به بحث کوي. مهم دلته منطق او دلایل دي چې هر لوری باید هڅه وکوي چې خپل مقابل لوري ته قناعت ورکړي او د قناعت په اساس باندې یوه نتیجه رامنځته شي چې هغه هم د خلکو غوښتنه وي او هم د اوسنیو سیاسیونو هم د طالبانو، چې بیا یو داسې مسله رامنځته نه شي چې یوه لوري ته د منلو وړ نه وي. په پلازمینه کابل کې د سیاسي مسایلو ځوان شنونکی ښاغلی حمید معیار، ډېره مننه چې بحث ته مو ګډون وکړو. کور مو ډېر ودان. سلامت اوسئ خادم. په خیر اوسئ. درنو اورېدونکو، تاسې د حمید معیار څخه بحث واورېدو. وخت ستاسې دی، کولی شئ چې اړیکې ټینګې کړئ او د موضوع سره نظر شریک کړئ. السلام علیکم.
هر چا خپل نظر دی زما دا نظر دی صرف او صرف د موږ مشران چې دومره وتوانېږي چې د افغانستان نه د جنگ انتقال کې وچې باهرې ده د امریکا مقصد څه شی دی ملکو ته سقوط ورکول افغانان یې ډېر ووژل ډېرې کونډې کړې ډېرې یتیمان کړل بس دی د جنګ اډه دی انتقال کې وچې باهرې ته مطلب دا دی چې د چین ته سقوط ورکوي نو هلته د جنګ شروع کړي فقط هم دومره وتوانېږي چې د جنګ انتقال کړي نو نور جهاز شته دی او نور روغه شته دی او د جنګ ختمېږي بس د پاکستان هم دوی جوړ کړی امریکایانو او افغانستان کې هم لاس لري د هغې ښکاره دلته وجنګېدل بس د جنګ انتقال کړي اول د دې چین مخه ونیسي افغانان د نور نه وژني هلته که زموږ پښتانه ورونه دي هغه دې دېخوا افغانستان ته رامهاجر شي. ډېره مننه. کور مو ودان ستاسو نظر مو واخیستو وروسته اړیکې به راواخلو هغې نه وروسته به د خپرونې د پای شیبې دي درنو اردونکو د انعکاس راډیو په خبر او نظر نننۍ خپرونه کې مو د افغان ولسمشر په دغه څرګندونو بحث وکړو چې تازه کړي طالبان باید په جمهوري نظام کې د ټاکنو له لارې سیاسي اهداف ترلاسه کړي. په دې اړه په پلازمینه کابل کې دوه قدرمن مېلمانه راسره د بحث ګډونوالو ښاغلی نوید سیال او حمید معیار سیال صاحب په دې باور و چې ولسمشر دریځ ډېر معقول دی په ورته وخت کې طالبان پرته له دې نه بل لار نه لري که چېرته دوی له سیاسي لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي د ټاکنو له لارې ترلاسه نه کړي نو دغلته به بحران رامنځته شي انارشیزم ته به لاره وره شي او بالاخره وطن به له سقوط سره مخ شي. ورسره جوخت به حمید معیار په دې فکر و چې ولسمشر غني عجله کوي له وخت نه مخکې څرګندونې کوي دا د بین الافغاني مذاکراتو د بحث موضوعات دي ولته به بحث کېږي ممکن دواړه لوري یو بل ته قناعت ورکړي او په دغه کلي او جزئي موضوعات باندې یو حل ته ورسېږي. اورېدونکو هم خپل نظریات شریک کړه نو تاسو واورېدل د ښو بدو قضاوت پر تاسو تر بلې خپرونې ښه وخت.